د فراه ولایتي روغتون په ګډون د دغه ولایت له ټولو روغتیایي مرکزونو سره 100,000 ډالرو په ارزښت طبي او غیر طبي تجهیزاتو مرسته وسوه. د فراه د عامې روغتیا رئیس ویلي چې په دې مرستو کې درمل، د معایناتو ماشینونه، ویلچرونه، چپرکټونه، سولري تختې او نور توکي شامل دي. د اوبو انرژي سرپرست وزیر او یو شمېر نورو مسؤلینو له لوري د کابل په چهار آسیاب، باګرامي، خاک جبار، سروبي او موسهي ولسوالیو کې د اوبو 15 کوچني بندونه ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. په لوګر کې د اووه ښوونځیو د جوړېدو چارې پیل سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا اووه ښوونځي د یونیسف په همکارۍ او د جاپان هیواد په مالي ملاتړ 4 په خروار، 2 په برکې برک او یوه بله په څرخ ولسوالۍ کې جوړیږي چې شاوخوا 50 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي. سیاسي مرستیال وایي د افغانستان پر ځان بسیا کول حکومت ته لومړیتوب لري. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال ایران ته د رسمي سفر په ترڅ کې پرون ماښام په تهران کې د افغانستان د سرپرست حکومت له سفیر افغان ډیپلوماټانو او سفارت د کارکوونکو په ګډون له یو شمېر افغان سوداګرو سره لیدلي دي. خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له امله د یوې کورنۍ 11 غړي مړه سوي دي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ښار په دره ادمخیل، زوړ بایزید خیلو سیمو کې د سیلابونو او تیز باران له امله د یوې کورنۍ 11 غړي مړه سوي دي.